درنو لیدونکو موږ د پکتیکا برمل ولسوالۍ ډنګر لګټ کلي ته راغلي یو. ډنګر لګټ کلي کې د ورځې کلي ته تر ټولو ډېر تلفات په برمل ولسوالۍ کې په همدې کلي کې خلکو ته اوښتي. د کلي د خلکو په وینا په دې کلي کې تر 163 کسان وژل شوي او تر 250 پورې کسان ټپیان شوي دي. دلته موږ سره د کلي یو اوسیدونکی ولاړ دی، له ده سره خبرې کوو، د ده د خولې جزئیات هم اورو، د ده هغه خبرې هم له تاسو سره شریکوو. مهرباني وروره دلته راشئ، تاسو ستړي مه شئ. په پیل کې که ځان راوپېژنئ، تاسو نوم څوک دی؟ زما نوم دی قدم خان. دا کوم کلی دی؟ دا کومه سیمه ده؟ دا ډنګر ګډ ورځې کلی دی. دلته د زلزلې په ورځ تاسو په کور کې وئ؟ و زه خپله کور کې وم. ستاسو له خپل کور نه ټپیان قربانیان لرئ؟ و زما کور نه یو شهید ده، 3-4 زخمیان دي. په ټوله کې په دې کلي کې څومره خلکو ژوند له لاسه ورکړی؟ یاره کم و زیات 200 کسان به یې. دا چې اوس زلزله نشته، تاسو څه کوئ؟ ستاسو کورونه ویجاړ شوي، د شپې چیرته پاتې کیږئ؟ او بیا هم تاسو سره دا ویره شته چې بیا به زلزله وشي او بیا اوس هم دغه ماشومان یېرېږي چې زلزله ده زلزله ده، هره ورځ وایي زلزله ده. اوس موږ دغه دښتو کې پاتې کېږو، کورو ته نږدې نشو ورتلی. ما نوم راحت الله دی، برمل ولسوالۍ ورځه کلی. دلته خو د اسلامي امارت مجاهدین پراته دي، کم جوړ شوی دی. مخکې بس انشاءالله دا ډاکټران راغلي دي او په کلي باندې ګرځي او دا زخمیان ټپیان نیم دولت روغتون پې کوي او ځینې پورته په هلیکاپټر کې وړي. زمونږ بسترې، خیمې، دا شیانو ته زمونږ ډېر ضرورت دی. مونږ بیا ویرېږو چې بیا زلزله ونه شي، ځکه چې بیا څومره جټکې مځکې وکړلې، بیا زلزله وشوله. خو مونږ د دغه نه خپل کورونه هر شی وران شوي دي. مونږ په بدیا ژوند تېروو، دغه ټول ماشومان ټول خلک باندې ژوند تېروو راوتلي. مونږ سره دا هیره شته چې بیا زلزله ونه شي، ځکه چې کومه زلزله چې وشوله او کوم طوفان چې وشولو دغه وروسته بیا نن تر نن ورځې پورې، نن درېیمه ورځ تقریبا، دا چې 2-3 جټکې نه زیاته جټکې نورې ورغللې مځکه ته.